درنو اوریدونکو ستړي مشئ. د پوهاوي د پودکاسټونو په لړ کې نن راته د پوهنتون استاد لیکوال او کره کتونکی ګلرحمان رحماني پر یوه خورا مهمه موضوع کره کتنه غږیږي. سلامونه رحماني صاحب، د بحثونو په دې لړۍ کې ستا له بیا ګډون مننه. رحماني صاحب، که پیل د نقد یا کره کتنې له پېژندنې را وکړو، البته یو داسې تعریف چې د اوریدونکو لپاره ټول منلی خو نوی وي. ډیره زیاته مننه صالح صاحب. زه هم په خپل وار د پوهاوي ټولو درنو لوستونکو او کتونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د کره کتنې په باب ستاسې دغه پوښتنو ته زما ځوابونه د دوی د معلوماتو او خوښې وړ وګرځي. که څه هم کره کتنې ته یو ټول منلی تعریف یا کره تعریف وړاندې کول ډیر آسان کار هم نه دی، ځکه چې د کره کتنې له سبکونو او مکتبونو سره د کره کتنې تعریفونه هم په جزوي لحاظ بدلون مومي، اما په ټوله کې یا په عمومي ډول ویلی شو چې کره کتنه د آثارو ښېګڼې او بدګڼې راسپړي یا د آثارو منفي او مثبتو ټکو ته د لوستونکي پام اړوي، چې دا تر ډیره پورې د پخواني تعریف نه یو راخیستل شوی تاثر دی. اما په ټوله کې ویلی شو چې کره کتنه هغه علم او هنر دی چې د یوې ژبې ادبیات یا د یوې ژبې علمي آثار له کره او معیاري آثارو څخه برخمن کوي. نو اوسنۍ کره کتنه تر ډیره پورې متن ته ارزښت ورکوي، لیکوال او شاعر او پنځګر یوې ګوښې ته یږدي، یا په بله معنا کره کتنه د پنځګر اثر او مخاطب ترمنځ د پیژندنې، معرفت او غوره آثارو د معرفي کولو هنر دی. کور ودان رحماني صاحب، تا مخکې وویل چې نقد عام مفهوم دی، خو دلته زموږ هدف یوازې د لیکوالو پر آثارو د کره کتنې اړتیا ده. مطلب د ټولنې نورو کنجونو ته نه ځو. اوس دا اړتیا څه ده؟ که نقد نه وي، په عمومي توګه به زموږ آثارو ته څه راپېښ شي؟ په لنډه جمله کې به ووایم که چیرته کره کتنه نه وي، موږ به معیاري آثار ونه لرو. که کره کتنه نه وي، موږ به د خپلو پنځګرو له تېروتنو، ښکلاو او نیمګړتیاوو څخه باخبره نه شو. او که کره کتنه نه وي، نو موږ به د خپلو ادبیاتو په ځولۍ کې نوښتیز او له نوښت نه ډک آثار ونه لرو. او که چیرته کره کتنه نه وي، موږ نشو کولی چې د نوو پنځونو لپاره لارې پرانیزو، یا خپلو عیبونو ته ځیر شو، یا تر ډیره پورې د غوره منل شوو او نړیوالو آثارو د پنځونې جرأت ولرو. نو همدا کره کتنه ده چې آثار توږي، صیقل کوي، د لوستونکي او مخاطب ترمنځ، د لوستونکي او اثر ترمنځ اړیکې راټینګوي، او د لوستونکي لپاره د یو اثر لوستنه آسانوي، او تر ډیره پورې کره کتونکی د دې لامل ګرځي چې د هغه په واسطه د یوه پنځګر او لوستونکي ترمنځ، یا د پنځګر او د هغه د اثر ترمنځ اړیکه ټینګیږي، یا په بله اصطلاح موږ د لوستونکو او مخاطبینو یوه لویه کتله په اثر کې را شریکولی شو، او د دوی لپاره هغه کوډونه او هغه خبرې چې نه دي ویل شوې، نه دي سپړل شوې، روښانه کوو. رحماني صاحب، یوه خورا مهمه، کوم داسې آثار شته چې له کره کتنې مستثنا وي؟ ساده یې وایم، هغه چې نقد پرې نشي کېدی. زه فکر کوم چې هیڅ دغسې اثر به نه وي چې د کره کتنې څخه د استثنا وي. د پخوانیو سترو شاعرانو نه رانیولې تر اوسنیو شاعرانو او لیکوالو پورې د هر یوه اثر د کره کتنې وړ دی. اما زموږ په ټولنه کې یوه ستونزه دا ده چې نقد ته له منفي زاویې کتل کېږي، یا تر ډیره پورې زموږ کره کتنه منفي ګرا ده، چې تر ډیره پورې د آثارو په منفي اړخونو پسې څراغ را اخلو. او تر ټولو ښه کره کتونکی ممکن هغه راته ښکاره شي چې د یوه اثر یا د یوه شاعر او لیکوال هغه منفي ټکي او بدګڼې را څرګندې کړي او هغه ته یې وړاندې کړي. اما میړانه په دې کې ده، یا غوره کره کتونکی هغه دی چې د آثارو مثبت ټکي د مثبت لیده وارزوي، را وړاندې
وړاندې کړي او تر ډیره پورې دغسې ټکي چې خپله د پنځګر هم ورته پام نه وي او هغه ښکلاو ته او هغه مثبتو ټکو ته یې ځیر کړي چې تر ډیره پورې د راتلونکو لپاره یا د هغه د راتلونکو پنځونو لپاره هغه ته یوه بله لار پرانیزي او هیله ورکړي، خوښ یې وساتي. په کره کتنه کې تر ډیره پورې د کره کتنې د اخلاق او ژبې له اړخه هم یو څو ټکي ډیر ضرور دي. تر ډیره پورې که موږ په کره کتنه کې د آثارو منفي اړخونه راسپړو، باید دغسې یوه ژبه ورته وکاروو چې هغه د پنځګر یا د تخلیقونکي په اصطلاح ځپنه یا سرزنش نه وي، بلکې هغې دپاره یوه سپارښتنه او یا وړاندیز وي، یوه دغسې مشوره وي چې که چیرته هغه رعایت کړي نو اثر به لا ورباندې ښکلي شي. اما دغسې ملا ماتونکې کره کتنه چې ګنې هیڅ شی دې نه دي لیکلي یا په هیڅ نه ارزي یا په هیڅ لوستنه نه ارزي یا هسې د وخت ورباندې ضایع کړی، دا بیا طبیعي خبره ده چې یو عادي د انتقاد د کچې خبره ده او هر څوک یې ورته کوی شي. او بله خبره دا ده چې د کره کتنې څخه د استثناء په صورت کې یا که چیرته کوم اثر د کره کتنې څخه موږ استثناء وبولو، زه فکر کوم دا ځانګړنه به یوازې قرآن کریم ولري چې الهي او مقدس کتاب دی. له دې پرته که بل اثر ته مونږ د کره کتنې څخه برعت ورکوو، په دې معنا چې بیا نوښت وژنو او ابتکار وژنو او بیا مونږ خپله دا تمه پرې کوو چې تر هغو ښه اثار هم ونه لرو. ځکه کره کتونکی د آثارو منسوخونکی نه بلکې راسپړونکی، تشریح کوونکی او وړاندې کوونکی دی چې په دې اساس باندې ډیر ځله د کره کتنې په سبب باندې ورک او هیر شوي آثار بیا راژوندي کیږي، چې دلته د څېړنې او تخلیق سره د خپلو اړیکو له لارې هم د یوه علمي اثر په رامنځته کولو کې خپل نقش لوبوي. ډیره مننه رحماني صاحب. رحماني صاحب طبیعي ده چې هر اثر تر لیکلو مخکې د لیکوال وي، خو تر خپرېدو یا په کاغذي بڼه تر چاپ کېدو وروسته د خلکو څه چې آن د فرهنګ برخه جوړیږي. اوس له دې مال یا برخې یا حق سره د ټولنې چلند یعنی کره کتنه باید څه ډول وي؟ له بده مرغه چې زموږ د کره کتنې په چاپیریال کې دا یو ناسم دود دی چې کله کتاب چاپ شي، خپور شي، تر ټولو ورسیږي، بیا د مخکتنې یا د پرانیستې په بهانه باندې کره کتنې ته وړاندې کوو، په داسې حال کې چې هغه اثر بیا لوستونکو ته رسېدلی یا خپور شوی او دا کوم ځای نه نیسي. نو په نوره نړۍ کې د کتاب له چاپ وړاندې قلمي نسخې یا غیر چاپي نسخې څېړونکو او کره کتونکو ته استول کیږي او د هغوی د نظرونو څخه وروسته یوه معیاري بڼه یا د کره کتنې څخه څه ناڅه نسبتا راوتلې بڼه چاپ ته سپارل کیږي او بیا طبیعي ده چې د آثارو په لمن کې یا په ځولۍ کې یو نوی اثر زیاتیږي. بله ستونزه ما بیا هم کړې چې متاسفانه زموږ د تقریزونو او کره کتنو ده یا د سریزو ده چې تر ډیره پورې ډیر دغسې په پټو سترګو لیدل کیږي او یوه معیاري کره کتنه هم نه وي، یا ډیر ځله پنځګر هغه ټکي چې په دغه کره کتنه کې په ده باندې شوي د ده منفي اړخ څرګند کړی وي لرې کوي او خپل مثبت راوړي، چې دلته خپل هغه کره کتونکی یا خپله دغه شوې کره کتنه هم د کره کتنې وړ ده چې زموږ په آثارو کې له بده مرغه ډیره پاملرنه نه ورته کیږي. رحماني صاحب زه یو بل څه هم پوښتم. ما ډیر داسې په اصطلاح کره کتونکي یا نقادان لیدلي چې په خپله یو بیت شعر نشي پنځولی، مګر د کوم شاعر پر دې هنر داسې خوندورې خبرې کوي چې سړی شعر پوهنې ته په کتو قانع کېدو ته نږدې کوي. د دوی په اړه ستا باور څه دی؟ د کره کتنې په باب دوه خبرې ډېرې زیاتې مشهورې دي چې آیا کره کتنه علم دی که هنر دی، یا د څېړنې سره تر کومه حده اړیکه لري او د پنځونې سره څومره اړیکه لري. تر ټولو لومړی ځواب دا دی چې کره کتنه له شک پرته یو هنر دی. ډېر خلک په شعر باندې پوهیږي ولې په شعر باندې خبرې نشي کولی. د شعر هغه لوړو ژورو ته، د شعر خامیو او پختګیو ته یا د شعر ښکلا او بدرنګیو ته یې پام نه اوړي. دا چې ډېر کسان شاعران نه وي ما په شعر کره کتنه کوی شي، دلته د کره کتونکي د حیثیت یو اړخ راڅرګندوي، هغه دا چې چې د کره کتونکي حیثیت او پوهه باید له پنځګر څخه څو چنده اوچته وي.
بلکې ګڼ څانګیزه پوهه ولري. خصوصا د ادبیاتو برخې ته که راشو، د ادبیاتو په بېلابېلو برخو کې د مطالعې او نظر خاوند وي چې له دې وروسته کولی شي چې شعر تحلیل کړي. حتی ډېر دغسې شاعران دي چې شاعران دي اما کره کتنه نشي کولی. علت یې دا دی چې دغه طبعي والی او غیر طبعي والی دا هم د اثارو په پنځونه او هم په کره کتنه کې کله کله یو څوک دوه زړي کوي. نو په دې سبب باندې ډېر شاعران چې په شعر باندې پوهیږي ولې خبرې نشي ور باندې کولی. لامل یې دا دی چې دوی دغه د تحلیل له هنر څخه شاید بې برخې وي یا زړه نازړه شي په دې کې. نو په دې اساس باندې په نظم او په نثر بلکې په ټولو برخو کې کره کتونکي اکثره خپله هغه برخه نشي پنځولی، هغه ژانر نشي پنځولی، اما د هغه ژانر ښه پوهان وي چې په دې برخه کې موږ هغه د هنر اړخ ور باندې قوي بللی شو. بیخي ډېر درناوی رحماني صاحب. رحماني صاحب خبرې د ګټورې او خوندورې دي، خو چې تاسو او اوریدونکي ستړي نشئ نو د دې بحث په پای کې د سپارښتنې په توګه لیکوالو، شاعرانو او کره کتونکو ته څه ویل ضروري بولئ؟ کره کتنه او کره کتونکی متاسفانه زموږ استاد په ادبي چاپیریال کې د یو ډول دښمنۍ په جال کې راګیر دي، په دې معنی چې اکثره پنځګر کره کتونکي ته د خپل خدای ناخواسته دښمن په سترګه ګوري. اما اصلي حقیقت دا دی چې کره کتونکی بیا واقعي کره کتونکی د پنځګر خواخوږی وي یا تر ډیره پورې د هغه د آثارو سپړونکی او تشریح کوونکی وي. نو ځکه باید د کره کتنې څخه ویره ونه لرو. کره کتنه موږ ته نورې لارې پرانیزي او د پرمختګ لارو ته مسموي. نو په دې اساس باندې باید کره کتونکی او کره کتنه او اثر د یو مثلث د دریو څنډو یا زولو په توګه د اثر بشپړونکي وي یا تر ډیره پورې د یو مفهوم بشپړونکي وي. نو زما سپارښتنه دا ده چې د ادبي بهیرونو د کره کتنې په غونډو او په ناستو کې باید ګډون وشي، کره کتنې واورېدل شي، ولوستل شي او وشي. او که په کومه خبره یو څوک پوهیږي په زړه کې دا ډار باید د هغه سره نه وي چې که یې وکړم خدای ناخواسته یا شاید دغه زما خبره نیمګړي یا کمزوري یا نقد نه وي. نو په دې اساس باندې هر اثر د کره کتنې وړ دی او هر څوک کولی شي چې د خپلې پوهې په اندازه کره کتنه وکړي. اما دلته مهمه خبره دا ده چې د کره کتنې اصول او معیارونو ته باید پام وشي او مستنده کره کتنه وشي. یوازې ورانوونکې کره کتنه نه وي بلکې په هغه شی چې کره کتنه کیږي یا د ده له نظره منفي یا نیمګړي حسابیږي باید د مثبت اړخ یا د هغې بدیل هم وړاندې شي، یعنی رغونکې کره کتنه وي، اصلاح کوونکې کره کتنه وي. همدغسې د کره کتنې ژبه او الفاظ دا هم باید رعایت شي ترڅو کره کتنه د ادبي اثارو د ایجاد او په ټولنه کې د منلو لپاره یو مثبت پیوند یا تړاو وګرځي.